السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. زمونږ په معاشره کې خلک د روزي ګټلو لپاره مختلف کارونه، روزګارونه او پیشې کوي. خلک مختلف کارونه کوي او ځان لپاره روزي پیدا کوي. په انګریزي ژبه کې دغه کارونو، روزګارونو، کسبونو ته پروفیشن یا اوکوپیشن ویل کیږي. نن په دې ویډیو کې مونږه 53 د هغه عامو روزګارونو کسبونو نمونه په انګریزي ژبه کې زده کوو. که دا نمونه تاسو زده کوئ نو تاسو ته به په انګریزي ژبه کې ډیره زیاته اسانتیا پیدا شي. اکثر چې څوک د چا سره ملاویږي نو دا تاسو ډیر زیات کیږي چې what do you do؟ ته څه کار کې؟ څه کسب کې؟ نو د دې جواب کې به خپله پیشه او کسب د هغې نوم اخلي. د دې ویډیو کتلو نه پس به تاسو ته د دې سوال په جواب ورکولو کې ډیره زیاته اسانتیا پیدا شي. نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کو. پروفیشن، کسبونه، پیشې، کارونه. اولنۍ پیشه ده ټیچر. ټیچر استاد، ښوونکی، معلم چې خلکو ته علم او پوهه ښیي. لایر. لایر وکیل، قانوندان. هغه کس چې په قانون پوهیږي نو هغه ته قانوندان، وکیل، لایر ویل کیږي. ډاکټر. ډاکټر طبیب یا درملګر. هغه کس چې هغه د خلکو علاج کوي. لیبر یا لیبرر. لیبر یا لیبرر مزدور، دیاړي مار چې خپله خواري مزدوري کوي د ځان لپاره رزق پیدا کوي. پولیس مین، پولیس والا. ډرایور. ډرایور ګاډي چلولو والا چې ګاډی چلوي. بزنس مین سوداګر، تجارت کوونکی، تجار چې هغه اخیستل خرڅول کوي. بربر یا هیر ډریسر. بربر یا هیر ډریسر نایی. هغه کس چې خلکو له ویښته کټ کوي، جوړوي، برابروي نو هغې ته بربر یا هیر ډریسر ویل کیږي. میکانیک. میکانیک د ګاډو مستري. پلمبر. پلمبر نلساز چې د اوبو سیستم او ترتیب جوړوي چې اوبه کله خرابې شي د هغې پیپونه یا نلکې خرابې شي نو هغه برابروي. پلمبر. نرس د مریضانو خیال ساتونکی. هغه کس چې هغه د مریضانو په خیال ساتلو باندې پوهیږي، په هسپتال کې د هغوی خیال ساتي نو دې ته نرس ویلی کیږي. انجینیر. انجینیر ماهر تعمیرات. هغه کس چې هغه په آبادۍ جوړولو کې، په بلډینګانو او مختلف تعمیراتو په جوړولو کې ماهر وي. فارمر. فارمر کرونده کوونکی، زمیندار چې هغه کرونده کوي، فصل کري، دې ته فارمر ویلی کیږي. پایلټ. پایلټ جهاز چلوونکی چې جهاز چلوي. اتر یا رایټر. اتر یا رایټر لیکوال چې کتاب یې لیکلی. مصنف هم دې ته ویلی کیږي. سولجر. سولجر عسکر یا پوجي. اتلیټ. اتلیټ لوبغاړی چې لوبه کوي، کرکټ، فوټبال وغیره. بیکر بیکرۍ والا، مټایان، بیکري ورسره میلاویږي یا هغه جوړوي نو دې ته بیکر ویلی کیږي. شیف یا کوک پخوونکی چې پخلی کوي. شیف او کوک په دې کې فرق هم شته. شیف اصل کې هغه چې هغه غټ باورچي او کوک د هغه په نگرانۍ کې د هغه نه لاندې کار کوي. نو دا دواړه چې کوم دی پخوونکی په هوټل کې، دغه شانتې په نورو ادارو کې هم دی چې پخلی کوي، روټۍ وغیره، سالن دا پخوي. ریفري یا امپایر. ریفري یا امپایر منصف په لوبه کې چې یوه لوبه کیږي د کرکټ، د فوټبال یا نورې چې کومې لوبې دي او په هغې کې فیصلې کوي، منصفي کوي نو دې ته ریفري یا امپایر ویلی کیږي. سنگر.
سندرغاړی. سکالر عالم، پوهه. چې مذهبي پوهه لري نو دې ته عالم سکالر ویل کېږي. ویټر خدمتګار. په جهاز کې یا په هوټل کې به تاسو کتلی ویټر چې تاسو له خوراک راوړي، تاسو ته یو اډر ورکوي چې دا څیز ماله راوړه، هغه تاله راوړي، نو دغې ته ویټر ویل کېږي. ټیلر ګنډونکی یا درزي یا خیاط. دا درې واړه نومونه ورته ویل کېږي. هغه کس چې هغه کپړې جامې هغه ګنډي نو هغې ته ټیلر ویل کېږي. جرنالست صحافي چې هغه په اخبار یا ټلویزیون کې کار کوي او په خبرونو باندې پوهیږي نو دغې ته جرنالست ویل کېږي. فایر فایټر اور مړ کوونکی. چې کوم ځای کې اور ولګي نو فایر فایټر وله راشي، هغوی سره مختلف اوزاري او هغه اور مړ کي. ډینټسټ د غاښو ډاکټر، د غاښو طبیب، ډینټسټ. بوچر قصایي یا قصابي چې هغه ځناور حلالوي او د هغې غوښه خرڅوي. الکتریشن بجلی ساز چې بجلی کې څه مسله راشي، سولر کې څه مسله راشي او هغه ټیک کوي یا د هغې ترتیب برابروي. جج قاضي یا منصف د حکومت د طرفه مقرر شوی او د خلکو د مسلو د هغې فیصلې کوي، د هغې منصفي کوي نو دې ته جج ویل کېږي. سرجن جراح یا د اپریشن ډاکټر، هغه ډاکټر چې هغه خلکو له اپریشن کوي نو دې ته سرجن ویل کېږي. ساینټسټ ساینسدان چې په ساینس باندې پوهیږي. ویټرنري ډاکټر د ځناورو ډاکټر. میتیمیټیشن ریاضیدان چې په ریاضۍ په حساب کتاب باندې پوهیږي. کیشر روپۍ شمارونکی ورکوونکی. اکثر په بانک کې یا ریسټورانټ یا هوټل کې هغه کس چې هغه له ته روپۍ ورکې هغه روپۍ ستانه اخلي نو دغې ته کیشر ویل کېږي. فوټوګرافر تصویر عکس ویستونکی چې تصویر وباسي. فارماسیست کیمیا پوه چې په دوایانو باندې پوهیږي، چې کومه دوایي هغه تاله درکړي او تا ته ووایي چې دا به دومره ټایمه استعمالوي، دې ټایم کې به دا استعمالوي، دې ته فارماسیست ویل کېږي. سیلیبریټي مشهور انسان چې یو انسان ډېر زیات مشهور شوی. نیوز اینکر خبرلوڅ یا خبر ویونکی. اکثر په ټلویزیون کې یا په ریډیو کې به تاسو هغه کسان اورئ چې هغوی خبرونه وایي نو دغې ته نیوز اینکر ویل کېږي. شاپکیپر دکاندار یا اټیوال. واچمین څارونکی، څوکیدار. میزن مستري ګیلکار چې هغه په یو بلډینګ کې کار کوي، دیوالونه جوړوي، د هغې جوړونکی چې کوم دی نو هغې ته میزن ویل کېږي. کلرک منشي. ګروسر پنساري سبزی والا، هغه دکاندار چې هغه سره سبزي ملاویږي. کارپینټر ترکاڼ چې هغه فرنیچر، میزونه، کرسۍ، پالنګونه وغیره دا جوړوي نو هغې ته کارپینټر ویل کېږي. ګولډسمیت زرګر چې هغه د سرو زرو، سپینو زرو کاروبار کوي نو هغې ته ګولډسمیت ویل کېږي.
بلیک سمیت لوهار یا انګر هغه کس چې اوزار لکه تبر لور وغیره چې څومره اوزارونه دي چې خلک پې کار کوي هغه جوړوي او هغه چې کله خراب شي نو هغه برابروي. شیپ هارډ شپونکی هغه کس چې هغه ځناور ساتي د هغوی پاملرنه کوي. سویفر جاروکش هغه کس چې هغه صفایي کوي ځای جارو کوي د هغې صفایي کوي نو هغه ته سویفر ویلی کېږي. کوبلر یا شومیکر موچي کوبلر او شومیکر کې فرق هم شته. اصل کې کوبلر هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه چې کوم پیزار هغه خراب شي نو هغه واپس مرمت کوي جوړوي او شومیکر هغه پیزار جوړوي. پویټ شاعر. سیکیورټي ګارد حفاظت کوونکی. یوټیوبر په یوټیوب باندې کار کوونکی. دا وی 53 هغه عامې پیشې کسبونه روزګارونه. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې به تاسو ته د انګلیش متعلق داسې ویډیوګانې میلاویږي. ډېره زیاته مننه.